سړیا ولې خفه خیر خو دې بس زه به درته یو خبره وکړم خفګان نه له په دې خبره راځي چې چېرته مثال یو سړی ښځه راوتښتي ځان هم دونه وشرموي که نه نو چې چېرته دا یې عزت ښځې خو راوستی وی که نه ښځې ستا خبره څه ده سړیا اوس پرې لکه مونږ د څوکیدارانو په شانتې ورته ویله کینولو دا څه کې ته خو په ایمان اوس په تا یېرېږم وایم چېرته د راله کوتره نه کي بیا به د هغه مور پلار او ورور له څه جواب وایي خدای پاکه زما ستا نه بغیر سلوک دی ستا زما نه بغیر سلوک دي داسې درته وایم ښځې ګورې د دې ښځې نه به ځان ساتي د دې مثال اوس د زناور دی او په زناورو باندې تا ته پته د اعتبار څوک نه کوي او دا خو دا خو به څه کېږي سړیا ګوره هېڅ هم نشته دی خو ته دونه کوه که نه چې کم از کم کله پې غوټه راځي خواله وله مه ورځه ما به صاحب کنه دا خبره نشته ده او داسې کار وکړه چې کله دا مرچکې وځي که نه ډېره چاړه ورکړه ویلا شوې حلالې که دا قیصه د هغه ختمه کړي نو دا به بیا وشړو دا خو دا خدای دې دې چې ویلې که نه چې رور دی او بچی دی او زامن دی او خاندان دی اصل خوړل خاندان پسې ولې نه راځي خاندان چې د دې وی نو دا به السلام علیکم روره مې موږي خو مې د خیره دوه راوړل بس دا کېده دا به کارېږي روره ښځه دې ورانه ده دا موږي به بیا ماتو خبره وره یو ولا یو خپل چې بل دسه به دا خو زنځیر وتاچو مېلمانه ته د مطلب مې دا چې دې مې خوري خیر کې کوه کنه ګوره مېلمانه السلام علیکم او لکه نه پوهې نه پوهې دا زما دي ورندار مې خو محرومه دا زما دي نه په چې کولو غوښه وایي زه غوړ ستایم ته خو لا غوښه نه یم ټولو بیل شو کبان نه لروړه کبان ګوره هغې کې هغه لشي وبینځلي پاسېدلې که نه تا خو چیو پراټې پخ کړي نه دي نو دا ځای خو جارو کوه که نه نه ما زه جارو کړو نو د ورندار زه بې جارو نو بیا به یې خپل خاوند ته ورکړي چې جارو خبره ده ګوره نو مشران چې کار کوي نو په ایمان پرې شی به بې په نالت شي دا یې څه میخ له راوړل دی میخو له راوړه وایي چې ټکې یې وووله نه بله میخه شته بله د ښوندلو میخه بس دې پاک شو که نه څه بنګ بنګ کول ما دې ته ویلي چې ګوره دا ورندار د زمونږه لګي خیال یې ساته خیر دی او لکه ته غریب خبره وکړه چې ګوره بونجې سونجې ګرځي یو نیمه ونه کالي ته ته څه ونه کوو تا ته وایم چې دا خاوند له کارې وکړي انې سپن سره څه دي الو ماړه منګه پسې تا سره د قرض پیسو غم دی منګ ځان له حیران یو منګ رزق کور ته وینوړو تا سره د قرض پیسو غم دی سلام علیکم مرګریا زه تا ته واپسې کې کال کوم فارغه نه یم یو میلمه رالی صحیح ده مرګریا خیر برابر دلته د خالد شیر نوم دی هغه نه کټې راوستې دی پیسې بدر کوم سلوړم ورځ ده او نن پسې رااله مکور راته خیر مرګریا مړه غلو له ساروي ورکړه غل دی وی غلی دي ظالم ټول کړي ته زمونږ ور کې ولاړ ټول کړي زمونږ لوټ کړي دي لکه دا څه اوس راته کو خاطر نږدې په ورته ما پیسې کټې خو به تیرا ولم کنه کټې خو رښتا نه आवाजونه خو نه راځي د سی وسیده لاړ شي کنه به د ګټ پیر کې ستاو شي به چې یو دوه قدمه مخکې شدې سیټ ته بیٹک ته ها بیٹک نو کور په بیٹک کې څه کوم هغه وسګار غیل خو بیٹک کې ناشته کنه کور کې مور او پلارم چې تنگ دي کور کې مور او پلارم نه پری لکه زما په شند برانډې سیګل په بیٹک کې پروتي بس بیغه مشه ده الله دې وسو چې را سره سکي الله دې اسې به څه خوشاله ټیم خو نه الله دې هغه دنیا چې ساري ګرا سره بس الله دې عزت وکړه الله دې خوشاله کړه تا سره څه دي ما له یو څه راکړي کش مې اچولې چې روخې چې چېرته به یو څوم غومتالی در کوم که نه مالې راکېدې خیال دی صحیح خبره ده داسې کار وکړه زه خو وایم و شهرت پسې راوله دا غوږونه دې پرېږده نه خبره وره او که نه ګوره خبره مور په ایمان د زیارت شل ما سنګان هم ځان جوړ کړي یو بل سره شبنم د صاحب خامن د خبر شو غنی نه دی لګی دی وی ګوره دا کلک شي نه ولا کوه که نه پاسته خوره معده به دله خراب کړي سړیه خو ډېره چېرته غرق نه که نو زه خو دله مېړه ستړی شو چې یو دوه ګني ځان سره راوړئ چې راځه رو بړم دله خو ځان سره ګاڼۍ ته بوځه که نه مرڅکیه پردي سړي دي زه یادوم د ته یم ګني وله راوړه لږ نه نو د راډولي د ګاڼۍ کې بوله پیلماري څه کنه یا جوکماري دا داسې دي خبره مې دا کړل زه خو په شکالي چینجېرې استاد مور نه مخټه
خبره مې دا کوله یم خی خبره مې وره دا چې دی کنه تا پر جنې سره لینه چولې دي چا دا خاونه زين داي ځان کوی کنه کوم وخت دا کرشته ته یادي د پیسو حکومتي ته یادي هغه نو سره ټول استاد دغه لپاره ماشوم لا واستیو هغه ماشوم خدا خو ګورم ماشوم اشاره چاودي چې راځي وخت راشي یادي ماشوم راوسته په دې چې کم ځای کې د خاون لوبه شروع کړه ما دا ګاونډیان ماشوم دغه بیبي ته ته دا ګاونډیانو تکړه یو مونږ چرته نشي ګرځولې دا خځه ولې ډاکټر پتا شرمېږي زه دا نشم ګرځولی ډېر ډاکټر یونس له بدې بوتلې وه تا چې موټر سایکل واغشتو خرڅ دې کو نو پیسې یې څه کې ما څه خیال دی دا به ډک دی اوس په موقعي خالد شیره سلام علیکم قراردادیا بابا سان دا چاره وستو هو خالد څنګه خیر دې شکر دې ټیک ټاک یو لا کټه کې کنه یا چې په ایماندار څنګه کړم څنګه خره وخت سات څنګه خیر دې دماغ کټه یم دې ډېر کمبل واچو یار ډېر میا پړو کې مې وې پړ کې دی وګوره زه تاره د چیو غم کوم صحیح ده او بده چې هغه مو کوي مې شي ود ډېر بیا به خپل غو دماغ کټه لکه تختونه د خدای بنده نو څلورم ورځ دې ته ما خام راشه رنگ دې ملاو کړی دی کوڅه چت بیا کړی دی دا چې دا وګټه خوخه ده یو ګنټه وشو چې تلې ده او اوسه پورې پته مونږ لګیدا دا خله خبره ټیک وا ګډ کپان دی غلي دي کټه ملاړې کټه ملاړې ما سم انتاروګیشن کینو ستاسو د پیسو څخه و ما هغه مې نه دل ورکی او سم د عدالت ورکړي و خرج کې مې ورکړي نو څنګه دې کار اسکول د ما لپاره دې کړي د ما خو دغه یو جاړه او دا چومو زړه مې کا او ولکه یې سړیا دې په پټي بیسي ورکی قسم دې سره باندې نه خرابوي غواړي مکه وکنه تا چې ما مټه نه وړي نو هغه به خپل ما یا نه وړه نه نه ای بیره مش لازم خوري لازم تشتو ده لا پیسې ورکو دا زرا پاسه ما دا نه ورکه ولا وینا کو چې وخوري مټیان دي دا خو د غفران نه لازم باګری چې وسره نه ای دا څه تمابو دې نه دا خوري دا پیرا راکې اپا څه مې بولا لازم درې په خځې زی بوزم تکي ها دې به سره لاړ شي لازم درې باندې بوزو په تا هڅه یقین پکا لازم خوري لازم زما تعین روان کې کيام سړی دلیا اپا څه دې کور ته خیر کوم دا به کور ته ګوري زه دې خوري به خوري دادا نشتا مرچکی باندې سپه غم دې ځان واړو خو زمړې زمانو ما مرچکی دادا عثمان بدل ذات تم کم چې اوس پر له بل واده کوي خیری من ما ورو خپل شي دا بازار ته تلم دامه چیر وباسه خلا چې رااله مړ مسلمان زه چیر وباسه ورشه چیر وباسه دا به زه کولاو کوم زه خدای مسلمانه خدای چې رااله خدای تابع دا زما دا ګټه ده من ما ورو دا ما ورو دا چې ورګه ها چې اوسکه مزه اړه دا شتا خپل ځای ما چې اوسکه ما کټه تختیدلې دا نو پاره ولا ګرانې وې نو مخماري هغه مړ یو ماشوم را لې دا وی ته مو له ورکې ما زه بیسنو ماشوم را لې تاسو کړي وړي نو پاتې دي پرې دا مړ ماشومان دي چې اوسکه واړي دي کنه ډېر خالد دې سپک خالد دي لرم دې دار چیرې په خپل ځای ټیم دې وکاو دا خو مې له بازار نه پي راوړل منم یاره کنه پړه کې مې تاویدې مې چې خالد بکل راځي دا مې د یو ورنه بل ته لاړې دا چې زما خو خستا به ولې پدې شمه تا په خو به پورا کاوه کنه
مې شي کولای مې وایم چیس کا مرګري چیس کا زما غټه